تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یوه نجلۍ وایي کله چې 18 کلنه شوم نو ډېره بې لارې وم. د هیچا خبرو ته مې غوږ نه نیوه. د مور و پلار خبرو او نصیحت را باندې هیڅ کومه اغیزه نه کوله. یوه ورځ مې پلار ډېر وهل راکړل. ډېره یې ووهلم تر دې حده چې د هر ګزار چاپ یې زما په بدن باندې پاتې شو. د پلار په دې کار سره مې نوره هم له پلار سره کینه پیدا شوه او په زړه کې مې د پلار په وړاندې نفرت لا په دوچنده شو. یوه ورځ راته پلار وویل نن دې په جرګه یوه ډېره ښه کورنۍ راځي. هلک د کسب و کار خاوند دی او باور لرم چې تا به ډېره خوشحاله وساتي. کله چې خلک زما په مرکه راغلل ما هم ورته هو وکړل او هلک سره مې واده کولو ته غاړه کېښوده. پلار مې زما د دې کار په لیدو سره ډېر حیران او خوشحاله شو، خو خبره نه و چې ما د کوم هلک سره چې 3 کاله راهیسې ورسره پټه یارانه لرم د تېښتې پلان جوړ کړی دی. د کوژدنې څخه وروسته د همغه هلک سره له کوره وتښتېدم، خو خبره نه وم چې څه سرنوشت سره به مخ کېږم. کله چې له کور څخه وتښتېدم نو پوهه شوم چې هلک د مافیا سره لاس لري او غواړي ما په مافیا باندې وپلوري. ډېره بېوسه او ناچاره شوې وم. د ژغورلو هیڅ لار مې نه وه. خپل عزت خو مې لا د وخته بایللی و. حیرانه وم چې څه وکړم، خو ګورم چې پلار او مور مې زما د ژغورنې لپاره په یوازې ځان ماته ځان ورساوه او زه یې وژغورلم. زما پلار خو زه وژغورلم، خو ما ونه شو کولی چې د هغوی عزت وژغورم او د هغوی خوشحالي ورته بیرته ورکړم. نامزاد مې هم زه خوشې کړم او د تل لپاره راڅخه جدا شو. زه اوس د پلار د اوږو بوج یم. ژوند، عزت، خوشحالي او راتلونکی مې له خاورو سره یو شو. ای کاش چې د مور و پلار خبرې او نصیحت مې منلی وای او داسې په خپل سر کارونو څخه لاس په سر شوي وای، خو افسوس اوس ډیر ناوخته شوي. نو درنو لیدونکو، مور او پلار د اولاد خوشحالي او نیکمرغي غواړي، نو تل د خپل مور او پلار فیصلو او پریکړو ته احترام وکړئ.